سلامونه نیکې هیلې ملګرو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. یو ځل بیا د یو نوي غوره فرصت سره بلال افغان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې موږ او تاسې په نوي فرصت غږیږو. داسې فرصت چې موږ سره مرسته کولی شي تر څو په راتلونکي څو کلونو کې خپل ژوند بیخي بدل کړو او یو غوره ژوند ولرو. دا فرصت به موږ او تاسو سره مرسته وشي کولی چې هم مهاله هم پیسې وګټو او هم مهاله هم زده کړه لاسته راوړو. په کومو برخو کې زده کړه لاسته راوړو؟ راځئ په دې فرصت کې سره غږیږو. تر ټولو لومړی د دې فرصت نوم دی گو ګلوبل. گو ګلوبل فرصت نوی فرصت دی، غوره فرصت دی او دغه فرصت زه نن تاسو ته تشریح کوم. البته تر ټولو لومړی برخه چې ده دا کومه مالي مشوره نه ده، دا کوم د پانګې اچونې لارښود نه دی، دا فقط معلومات دی او د معلوماتو په اساس باندې تاسو کولی شئ معلومات لاسته راوړئ. د هغه نه غیر پانګه اچول د پانګې تصمیم ستاسې خپله پورې اړه لري او تاسې خپله د دې مسؤل یاست. نو راځو په ټوله کې د تعلیم په اهمیت غږیږو. هر کال تقریبا په کال کې 15 تریلیون ډالر په زده کړه یا پوهه باندې مصرفیږي، چې بدبختانه 0.3% دغه زده کړو کوم مصارف چې دا په دریمه درجه هیوادونو کې هغه هیوادونه چې کم عاید پکې لاسته راځي هلته مصرفیږي، یعنې خلک په تعلیم باندې کمې پیسې مصرفوي او دا دې باعث ګرځي کوم هیوادونه چې لومړی درجه دویم درجه دي هغوی ښه پرمختګ ولري، غوره پرمختګ ولري، او کوم چې دریمه درجه هیوادونه دي کم پرمختګ ولري. نو موږ او تاسې نن د داسې یو فرصت سره مخ کېږو، نن داسې یو فرصت باندې خبرې اترې کوو کوم چې مرسته کوي تر څو هغه پوهه، هغه مهارتونه چې کوم په لومړیو اولو درجه او دویم درجه هیوادونو کې خبرې اترې ورباندې کېږي، کار ورباندې کېږي او ځوانان پکې روزل کېږي، هغه د هغه ټولو اشخاصو لپاره چې په نړۍ کې اوسېږي زده کړې ته ضرورت لري لاسته یې راوړي. نو په دې برخه کې موږ او تاسې لکه څنګه چې ګورو په نړۍ کې تر ټولو مهم 15 سکلز یا 15 مهارتونه چې دي چې نن سبا ورته ډېر زیات ضرورت دی، د رهبریت دی، د ټیم کار کولو اړتیا او ضرورت دی چې اکثره خلک پکې مشکل لري، د افهام او تفهیم مشکل دی، د کمیونیکیشن مشکل دی، د مسلکیتوب مشکل دی. که یو کار موږ ترسره کوو په مسلکي ډول نه ترسره کوو، ورسره خوا کې یو غوره چیلنجي فکر درلودل او داسې یو فکر رامنځته کول چې وشي کولی د مشکلاتو حل کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. دا هغه مهارتونه دي چې په 21مه پیړۍ کې نړۍ ورته ضرورت لري. دا هغه مهارتونه دي چې خلک اوس د دغه مهارتونو په واسطه باندې پیسې ګټي. یعنې موږ او تاسې داسې یو فرصت په اړه خبرې کوو کوم چې د نړۍ تر ټولو غوره سکلز، غوره مهارتونه او هغه 15 مهارتونه چې ډېر زیاته اړتیا ورته په ټولنه کې ده، د هغوی په اړه موږ او تاسو ته پوهنیز پروګرامونه راوړاندې کوي، د هغوی په اړه موږ ته مختلفې برنامې راوړاندې کوي، د هغوی په اړه موږ ته مختلف ایونټونه، مختلف کورسونه وړاندې کوي تر څو موږ وشو کولی له دغه مهارتونو ځان برخمن کړو او ګټه ترې واخلو. نو موږ او تاسې نن په گو ګلوبل کې همدغه 15 مهارتونو چې د ټولنې اړتیا ده خبرې اترې کوو او د دغه مهارتونو د زده کړې لپاره موږ مخې ته ځو. نو راځئ لاړ شو مخې ته. د دې نیټورک وبخئ، د دې گو ګلوبل هدف څه شی دی؟ هدف دا ده چې هر هغه شخص چې په نړۍ کې اوسېږي هغوی ته د هغوی پوتنشیل په لاس کې ورکړي، یعنې هغوی رابیداره کړي او هغوی ته دا وښیي چې تاسې کولی شئ په زحمت وباسلو هر هغه څه چې خوبونه لرئ په حقیقت بدل کړئ او په ویژن کې د یو داسې کمیونټي جوړول، په داسې نړیواله کمیونټي جوړول چې هر شخص وشي کولی خوب وویني، خیال وویني، باور ولري او په حقیقت بدل کړي. نو موږ د گو ګلوبل سره په دغه هدف او لرلید باندې مخې ته ځو چې موږ تاسې په دې برخه کې تر ټولو لومړی د گو لرن پلیټفارم لرو. گو لرن پلیټفارم څه معنی؟ لکه څنګه مې چې مخکې ویلې موږ 15 سکلز لرو، 15 مهارتونه لرو او په همدغه مهارتونو باندې موږ او تاسې هلته کار کوو. نو په گو لرن پلیټفارم کې موږ او تاسو ته پوهنیزې ویډیوګانې، مختلف کورسونه د A to Z پورې وړاندې کېږي تر څو موږ او تاسو وشو کولی پوهه لاسته راوړو او په همدغه مهارتونو کې چې د ټولنې اړتیا ده ورته مخې ته لاړ شو او پرمختګ وکړو. یعنې له پیله نیولې تر اډوانس لیوله پورې موږ او تاسې زده کړې لاسته راوړو کوم چې 14 میاشتې دوره ده. ولې دلته موږ او تاسې په یو سیستم ور داخلیږو. څنګه به دغه سیستم ته داخلیږو؟ څنګه به دغه مهارتونه زده کوو؟ یو له دغو فرصتونو یا یو له دغه پکیجونو موږ او تاسو ځان ته انتخابوو. له $100 نیولې تر $15,000 پورې. تاسو کولی شئ 10 دانې د $15,000 لایسنس واخلئ، 3 دانې د $3,000 والا واخلئ، 20 دانې د $1,000 والا واخلئ او دلته ایجوکیشن پلیټفارم کې سرمایه گذاري وکړئ کوم چې د دې په مقابل کې تاسو ته زده کړه درکولی کېږي او دغه سایکل 14 میاشتې دوام کوي.
نو موږ او تاسې په دې پلیټ فارم کې دغه پوهنیزې برنامې سره یوځای کوو او ګټه ترې اخلو او د هر پکیج په فالوولو سره به $9 موږ او تاسې اضافه د سافټویر فیس په صفت کمپنۍ ته تادیه کوو. ولی په دوهمه برخه کې موږ د همدغه سیستم څخه په ګو ریوارډ سیستم کې اضافه یو بل عاید هم لاسته راوړو. لکه څنګه مې چې تاسو ته په پیل کې ویلې موږ یوازې دا نه چې دلته فقط پوهه لاسته راوړو، په خوا کې کریډټ هم لاسته راوړو، کوم چې موږ او تاسو ته د ورځې 0.2% ریوارډ سیستم څخه ګټه راکولی کېږي او موږ کولی شو دغه ریوارډونه په پیسو تقسیم کړو. د مثال په ډول تاسې راځئ $100 د کریډټ پکیج اخلئ او دغه ایجوکیشنل پکیج ستاسې لپاره پوهنیز په هغه مرتبه باندې په هغه مشخصه برخه کې تاسو ته ایجوکیشن درکولی کېږي، تاسې زده کړې لاسته راوړئ، ورسره خوا کې به تاسې هره ورځ 0.2% تاسې ریټرن ایوارډز راوړئ او دغه ایوارډ لاسته راوړلو وروسته تاسې کولی شئ دا په کیش بدله کړئ. ولې که چېرته تاسې دغه پیسې ویډرا نه کوئ، کمپاونډ یې کوئ، په 14 میاشتو کې به تاسې 200% ریټرن اف انویسټمنټ ولرئ. یعنې که $100 مو انویسټ کړي وي تاسو به $2000 لاسته راوړئ. ولې دغه ګارنټي نه ده او دغه فکس نه ده. که تاسې چېرته غواړئ له دغه سیستم ګټه واخلئ، دغه یو اضافه برخه ده چې موږ او تاسې د سرمایې سره بغیر د ایجوکیشن نه یې لاسته راوړو. ولې زموږ او تاسې اصلي سرمایه ګزاري په ایجوکیشن باندې چې موږ او تاسو سره مرسته کولی شو تر څو پوهه لاسته راوړو او په ژوند کې پرمختګ وکړو. ولې لکه څنګه چې سیستم ډېر واضح ډول کار کوي، ډېر په پراخه سیستم باندې کار کوي، هر ورځ به تاسې 0.2% کریډټ لاسته راوړئ او کولی شئ دغه ریوارډونه دغه کریډټ مو په نغدو پیسو تبادله کړئ او هر وخت کیش آوټ یا نغد کړئ چې دغه سرکل به 14 میاشتې دوام کوي او له هغې وروسته بیا تاسې مجبور یې چې نوی پکیج ځان ته واخلئ، نوی کریډټ کوئ خپل اکاونټونه او مخې ته لاړ شئ. ولې بغیر له دې نه موږ او تاسې په کمیونټۍ کې یو بله برخه هم لرو. یعنې په ګو کمیونټۍ کې، په ګو ګلوبل کمیونټۍ کې موږ او تاسې څو ګټې کوو. تر ټولو لومړی ګټه چې ده هغه ګولرن پلیټ فارم ته اکسس کېدل دي. یعنې کله چې مثلا موږ $500 پکیج یا انویسټمنټ کوو دلته په ایجوکیشنل برخه کې موږ او تاسې ګولرن پلیټ فارم ته ځو. دویمه برخه کې ګو ریوارډ سیستم دی کوم تاسو ته چې ماته شیر کړم. دریمه برخه چې کوم یو د ګو افیلیټ پروګرام دی. ګو افیلیټ پروګرام څنګه فعالیت ترسره کوي؟ راځئ مخې ته ورباندې خبرې اترې کوو. کله چې موږ ګو افیلیټ پروګرام ته راځو تر ټولو لومړی دا ده چې موږ او تاسې ګو ډایرکټ سیستم لرو، بیا ګو نیټورک لرو او ګو رانک لرو. په ګو ډایرکټ کې هر هغه نفر چې موږ ریفر کوو، یعنې څه معنا، که موږ دغه سیستم خوښیږي، دغه سیستم زموږ لپاره ګټور دی، زموږ په پوهه کې زیاتوالی راولي، زموږ سره مرسته کوي تر څو زموږ د پیسو ارزښت پورته لاړ شي، نو موږ او تاسې دلته د هر شخص په دعوتولو د هغوی په سرمایه ګزارۍ باندې مستقیمه له کمپنۍ 5% ایوارډ لاسته راوړو. ګو نیټورک سیستم چې دی د کمپنۍ خاص سیستم دی چې زه لږ وروسته تاسو ته دا شیر کوم. په نیکسټ سلایډ کې تاسې په 14 مختلفو ټارګټونو کې ځای په ځای کېږئ او د هر ټارګټ په ترلاسه کولو کې همغلته داخلیږئ او له همغه برخې خاصه ګټه لاسته راوړئ. او د ګو رنګ سیستم د ایوارډونه دي، که تاسې په هره میاشت کې دغه لیمټ ټارګټ پوره کوئ تاسې به اضافه ګټه له سیستم لاسته راوړئ. ګو ډایرکټ بونس مثال په ډول تاسې خپل سټارټ واخیست، یو نفر راغی $500 ایجوکیشنل پکیج سرمایه ګزاري وکړه، د هغه وروسته به تاسې مستقیم ډول باندې $25 بونس لاسته راوړئ. که یو نفر د $50,000 سرمایه ګزاري وکړه نو تاسې به $250 بونس لاسته راوړئ. ولې که چېرته تاسې یو نفر انوایټ کړی، هغه $500 سرمایه ګزاري کړې ده، $25 مو لاسته راوړي او هغه سبا ته بیا $50,000 پکیج سرمایه ګزاري کوي، نو تاسې به بیا هم 5% کمیشن لاسته راوړئ. ګو نیټورک دلته بیا نه یونی لیول لرو، نه میټرکس لرو، نه باینري لرو. دغه برخه خورا جالبه ده، دغه برخه خورا بهترینه ده او دغه برخه خورا نوې ده. نو له دې طریقه موږ او تاسې په هفته کې حق لرو تر $100,000 پورې له دې سیستم عاید ولرو. یو خو هغه عاید ته چې هر شخص موږ دعوتو موږ 5% کمیشن اخلو. ولې غیر د هغې نه تاسې کولی شئ نیټورک جوړ کړئ، ټیم مو جوړ کړئ، د کمزوري لاس نه په دې 14 ټارګټونو کې یو ته راشئ او د هغې پورته یعنې کوم ټارګټونه چې تاسې لاسته راوړي، مثلا تاسې په یو هفته کې کمزوري طرف ته 8,000 والیوم راوستی دی، تاسې 4م پول ته داخلیږئ، 4م ټارګټ ته داخلیږئ، د اول، دویم، دریم او 4م ټارګټ د ټولو هغه 2% کې تاسو شاملیږئ. څومره کسان چې په دغه پول کې دي، په هر پول کې چې دي 2% په د ټولو اشخاصو مساویانه تقسیمیږي. مثال په ډول دلته موږ او تاسې راځو، که چېرته په یو هفته کې کمپنۍ کې $10 ملیونه
انویسټمنټ شوی وي او په دغه ترتیب موږ او تاسې یعنی کمزوري طرف ته په یو هفته کې $8000 راوستي وي او څلورم ټارګټ مو هیټ کړی وي نو موږ او تاسې به 480 یو 200 بل 115 بل او $2 نور لاسته راوړو. ولې د دنه غیر که تاسې هر شخص خپل ځان ریفر کړی دی د هغې و تاسې جدا ډایرکټ بونس لاسته راوړي یعنی په ټوله کې $930 بونس دلته جمع که تاسې خپل یو څوک ریفر کړی وي مثلا تاسې یو نفر ریفر کو $8000 دغه $8000 5% یو بونس تاسې اخلئ ورسره خوا کې دلته اضافه بونس چې کوم یو دی ستاسې کمزوري طرف ته که دغه 8000 حساب شوی وي یعنی یو طرف ته مو مثلا مثال په ډول دلته کوي یو طرف ته مو 11000 وي بل طرف ته 3000 وي 3000 تاسې ټارګټ پول ته داخليږئ د 11000 نه 3000 منفي کیږي 8000 پاتې کیږي بیا چې هر کله تاسې مثلا 8000 پوره کړئ دلته 8000 په 8000 برابر شوي نو تاسې به هم هغه ډایرکټ مونږ چې تاسې خپل ځان نه ریفر کړی دی همداسې وبشئ کولی ټارګټ سیستم څخه هم ځان ته ګټه لاسته راوړئ چې دا موږ او تاسې اضافه له دې نیټورک ګټه اخیستلی شو ځان ته د عاید یو منبع جوړولی شو. د هغه وروسته ګو ریوارډ سیستم دی که تاسو چېرته غواړئ په دغه سیستم کې داخل شئ د ګو ریوارډ څخه ګټه لاسته راوړئ تاسې حد اقل باید $500 خپله پیکیج ولرئ او 2 اشخاص یو خلاص یو چپ لاس د خپل ځان څخه $500 باندې ریفر کړئ تر څو تاسو وشئ کولی دغه رنکونو ته کوالیفای شئ او دغه رنکونه لاسته راوړئ. البته یو څه چې باید تاسې په یاد ولرئ دغه رنکونه دغه ټارګټ باید په یو میاشت کې تاسې ترلاسه کړئ تر څو تاسو وشئ کولی دغه رنکونو ته کوالیفای شئ او ګټه لاسته راوړئ. G1 رنک یو طرف ته ستاسې 500 بل طرف ته 500 چې تاسو یو لیډرشپ ریکوګنایزیشن دی یعنی یو پین د تاسو درکولی کیږي یو خپل خلاص او چپ لاس یو نفر باید انرول کړي د خپل ځان څخه شخصي. G2 لپاره باید 2000 یو طرف ته 2000 بل طرف ته یعنی دوه لاسونو کې خپل خي او چپ لاس کې تاسو ته بیا هم یو پین درکولی کیږي یعنی خاص کوم پین پکې ګټه پکې نشته دی. یو G1 باید خپل خلاص ته ولرئ یو G1 باید چپ لاس ته ولرئ تر څو تاسو G2 رنک لاسته راوړئ. G3 رنک 20000 یو طرف ته 20000 بل طرف ته بیا هم کوم پین دی او دا غیر کومه ګټه نشته دی یو G2 خپل خلاص ته باید ولرئ یو G2 باید تاسو چپ لاس ته خپل ولرئ. نو د لپاره تاسو کولی شئ نورو خلکو سره مرسته وکړئ تر څو هغوی پرمختګ وکړي کله چې هغوی پرمختګ کوي هغوی پوهه لاسته راوړي هغوی پورته ځي نو تاسو به هم په دغه برخه کې پرمختګ کوئ او مخې ته ځئ. G4 40,000 یو طرف 40,000 بل طرف ته ریوارډ ریټریټ دی کوم چې خاص همدغه اشخاصو لپاره چې هر 3 نه 6 میاشتو منځ کې به دایریږي او همدغه اشخاص به فزیکي ډول په هغه ایونټونو کې ګډون کوي تر څو وشي کولی هغه پوهه لاسته راوړي کوم چې د دې لامل کېږي تر څو G10 او G11 ته موږ او تاسې پرمختګ وکړو. یو G3 خلاص ته باید ولرو یو G3 چپ لاس ته باید ولرو. G5 80,000 یو طرف 80,000 بل طرف یو لیپټاپ مک بوک ایر د $1100 په قیمت باندې موږ او تاسو تحفې په شکل راکولی کیږي. ولې دې ترلاسه کولو لپاره یوازې دا نه چې په یو میاشت کې 80,000 یو طرف 80,000 بل طرف باید یو G4 خپل خلاص یو G4 باید خپل چپ لاس ته ولرو. G6 2,00,000 یو طرف ته 2,00,000 بل طرف ته یو لیډرشپ کوم راټولیدنه چې ده یا د رهبرۍ راټولیدنه ده کوم چې اډوانس لیول زده کړې پکې برابریږي چکر دی فقط د G6 رنکونو لپاره دی په هر 6 میاشتو کې یو ځل برابریږي په هغه کې تاسو ګډون کوئ او ورسره خوا کې VIP سپورټ د کمپنۍ د خوا نه لرئ کوم چې تاسو سره د خپل ډاونلاین د مشکلاتو په حل کې مرسته کوي. د دې رنګ ترلاسه کول لپاره یوازې دا ضرور نه ده چې تاسو په یو میاشت کې 2,00,000 یو طرف 2,00,000 بل طرف ته راولئ بلکې 2 G5 خپل کمزوري لاس او 2 G5 خپل خلاص یا وبخښئ خلاص او چپ لاس کې 2 G5 د ځان سره ولرئ یعنی ټوټل 4 G5 باید په خپل ټیم کې د ځان سره ولرئ 4 اشخاص په دې تواندلي وي تر څو هغوی د کمپنۍ څخه لیپټاپونه لاسته راوړي. G7 15,000 یو طرف ته 15,000 بل طرف ته یعنی ټوټل په یو میاشت کې 1 میلیون انویسټمنټ ورسره خوا کې خاصه راټولیدنه یا ریټریټ د کمپنۍ د خوا نه VIP سپورټ اډوانس لیول او ورسره 2 G6 خلاص 2 G6 چپ لاس. G8 رنک 1,250,000 یو طرف 1,250,000 بل طرف یو لکژری رولیکس ساعت او ورسره خوا کې VIP سپورټ ولې 2 G خلاص 2 G چپ لاس تاسو باید ځان سره ولرئ. G9 3 میلیونه یو طرف 3 میلیونه بل طرف یو لکژری کار د $1,00,000 په قیمت باندې تاسو د کمپنۍ د خوا نه لاسته راوړئ چې ولې د دې نه غیر تاسو باید 3 G8 په خپل خلاص کې ولرئ او 3 G8 باید تاسو په خپل چپ لاس کې ولرئ. G10 6 میلیونه یو طرف
6 میلیونه بل طرف ورسره خوا کې یو کور اپارتمان د 4 لکه ډالرو په اندازه باندې تاسو ته درکولی کېږي. ولې د لپاره یوازې دا نه چې تاسو 12 میلیونه ډالر په یو میاشت کې راولئ، 3 جنیحه یو لاس، 3 جنیحه بل لاس تاسو باید ولرئ. G11 10 میلیونه یو طرف، 10 میلیونه بل طرف، یعنی ښي او چپ لاس ته کمزور او ضعیف طرف کې 3 G10 باید خپل ښي لاس، 3 G10 خپل چپ لاس کې ولرئ ترڅو وشئ کولی کیش بونس د کمپنۍ څخه لاس ته راوړئ. نو کله چې تاسې کولی شئ G1 لاس ته راوړئ، تاسې د دې وړتیا لرئ چې G11 رنګ هم لاس ته راوړئ. فقط په دې پورې لري تاسو څومره زحمت وباسئ، څومره کار کوئ او څومره خلکو سره مرسته کوئ ترڅو هغوی مخې ته لاړ شي او پرمختګ وکړي. دلته مونږ او تاسې د کمپنۍ راتلونکي ایونټونه لرو. په اپریل کې مونږ او تاسې افیشیلي لنچ د کمپنۍ لرو. ورسره خوا کې په جون کې ګو کنونشن لرو، نړیواله راټولېدنه به لرو. اکتوبر کې ګو ریوارډ ریټریټ دی کوم چې G4 نه پورته کسانو لپاره دی. په 2024 جنوري کې مونږ ګو ایکسپو ولرو او ورسره خوا کې مونږ او تاسې په اپریل 2024 کې ګو ریوارډ ریټریټ سیستم بیا هم د ځان سره ولرو. نو په دغه برخه کې به مونږ او تاسې وشو کولی د داسې یو کمیونټي غړي اوسو چېرته چې په نړیواله برخه کې مونږ او تاسو سره مرسته وشي کولی ترڅو پرمختګ وکړو، پوهه لاسته راوړو او عاید لاسته راوړو. نو دغه سیستم د ټولو هغه اشخاصو لپاره دی چې غواړي له دې سیستم ګټه واخلي او مخې ته لاړ شي. ولې بیا هم لکه څنګه مې چې مخکې ویلې دا فقط معلومات و او د معلوماتو په بنا تاسې کولی شئ ځان سره واخلئ. نه مالي مشوره ده، نه د اخیستلو وړاندیز دی، فقط معلومات دي. ولې که تاسو چېرته غواړئ له دغه سیستم ګټه واخلئ، کولی شئ په لاندې وټساپ نمبر باندې ماته مستقیما مسیج وکړئ ترڅو مخې ته خبرې اترې ورباندې وکړو او همدانن مو خپل نوی سفر د یو غوره فرصت سره پیل کړئ ترڅو راتلونکي څو کلونو کې د یو غوره ژوند څښتنان اوسئ. یوازې دا نه چې فقط تاسې بدلون وکړئ، ستاسو د لاسه په ټولنه کې نور اشخاص هم غوره پرمختګ ولري او غوره ژوند ولري. نو دا و ګو ګلوبل او د ګو ګلوبل ساین اپ اکاونټ جوړول په اړه نور ویډیوګانې کولی شئ په لاندې پلی لیست کې ډېر ژر وګورئ. مننه، ښه وخت، ښې چارې. الله حافظ.